د افغانانو لپاره ډیر بد خبر. د غنی او عبدالله خبرې ولې بې پایلې پای ته ورسېدې؟ عبدالله به اوس په څه پورې لاس پورې کړي؟ دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د غنی او عبدالله خبرې بې پایلې. عبدالله د خپل حکومت جوړولو بحثونه پیل کړي دي. د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ روانې خبرې یو ځل بیا بې پایلې پای ته ورسېدې او د عبدالله ویاند وایي چې دوی اوس د خپل حکومت جوړولو لپاره بحثونه پیل کړي دي. د هیواد یو شمیر سیاستوالو له لوري له ولسمشر غني غوښتنه شوې وه چې د 5 ورځو لپاره دې نوې ګمارنې ودروي تر څو له عبدالله سره یې خبرې څه نتیجه ورکړي. نن د دغه ورځې پای ته ورسېدې او بیا هم د دواړو لوریو ترمنځ خبرو کومه پایله ورنه کړه. د عبدالله ویاند فریدون خوځون له تلونیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ رامنځته شوي سیاسي جنجال د هواري لپاره په خپل دریځ کې نرمښت ښکاره کړ خو مقابل لوري نرمښت نه ښکاره کوي. هغه وایي چې دوی ولسمشر غني د ناوړه کړکېچ د پایلو په هکله نه دي پوه یا هم پرې ځان نه پوهوي، خو موږ په دې پوهېږو چې د دغه ستونزې پایله به څه وي. نو موږ ځکه نرمښت ښکاره کړی و، خو اوس چې هر ډول وضعیت رامنځته شو نو مسؤلیت به یې د همدغه کسانو په غاړه وي چې تسلیمیږي نه. بل لوري ته بیا ولسمشر غني د ویاند مرستیال لطیف محمود وایي چې د دوی د خبرو دروازه پرانیستې ده او ولسمشر غني د اساسي قانون پر بنسټ د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتونکی دی. یادولو وړ ده چې ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د جنجال د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپي هم څه وخت مخکې کابل ته راغلی و خو ناکامه بیرته ستون شو. له هغه وروسته ولسمشر غني وویل چې هغه له عبدالله سره ولیدل او هغه ته یې د سولې په چارو کې د واک او د هغه د ټیم غړو ته په کابینې کې د برخې ورکولو خبره وکړه، خو په وینا یې چې عبدالله غواړي چې اساسي قانون کې د تعدیل راولم چې دا زما په وس کې نه ده پوره. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ.